سلامونه مې ومنئ. د دې ویډیو په جریان کې به د افغانستان او نیوزیلند په سیالۍ باندې خبرې وکړو. بدبختانه افغانستان دغه سیالي وبایلله. که څه هم کوم هدف چې افغانستان ټاکلی و او د افغانستان بالینګ ته په کتو بیا د چینای په ویکټ باندې فکر دا کېده چې افغانستان به وکړی شي له دې هدف دفاع وکړي، ځکه 183 هدف اسانه او کم هدف نه دی په چینای کې. که دا بلې لوبډلې ټاکلی وای شاید موږ ته پوره کول ډېر زیات ستونزمن وای. که د بیټینګ خبره کوو، د ګربز او ابراهیم پیل که څه هم سلو هغه پاور پلی نه دوی ښه استفاده ونه کړی شوه، خو کرکټ د لوبډلې منیجمنټ یو ځل بیا آوټ آف باکس یو کار وکړ. ګلبدین نایب په ون ډاون پوزیشن باندې ولوباوه. وجه دا وه چې صدیق اتل پرفارم نه کوي، له ډېره وخته هلته د اوپنرانو هم هغسې پرفارمنس نه ښکاري. نو دوی یو ریسک واخیسته په ګلبدین چې هغه شاټونه ووهي او ګلبدین د خپل کیریر په شلوریز نړیوال کرکټ کې د خپل کیریر غوره پاڼۍ نندارې ته وړاندې کړه چې د د تیر 15 یا 14 کاله کیریر یوه غوره پاڼۍ وه، یعنې های سکور په نړیوال شلوریز سیالیو کې. همداسې د نورو توپوهونکو کنټریبیوشن هم ښه. درویش په خپل ځای ډېر خلک یو تر دې وړاندې په میچونو کې نن یې پوزیشن لږ لاندې راغورځول شوی، خو دا ځینې تاکتیکي مسایل وي، هغه د منیجمنټ لخوا نه کیږي. اکثره خبره ټوله په توپ اچونه کې ده. په توپ اچونه کې موږ دوه پیسران لازمت پرته دوه پیسران په لوبډله کې درلودل چې زما لاندې د دې یوه اړتیا وه، یا باید ضیا شریفي په لوبډله کې وی او که ضیا نه وی فاروقي په دې خاطر وی چې ایکسپیرینس بالر و، پروا یې نه کوله، فاروقي دی وی په لوبډله کې. خو د دې دواړو په لوبولو پر ځای باید یو وی. زما سوچ دا و چې ضیا شریفي لوبول شوی وی، هغه هم په منځ کې د بالینګ لپاره او په آخره کې ډیت بالینګ لپاره مناسب و له عظمت سره، ځکه عظمت او مجیب په نوي بال باندې د افغانستان لپاره اوس مهال ښه کوي. موږ ولیدل چې د فاروقي په اوله اور کې 3 بونډریانې راغلې. دا یوه مسله وه چې لږ موږ هغه څه وکړه چې موږ پریکټس کې نه وو کړي. موږ د افغانستان لوبډلې چې له څه وخته راهیسې سیریزونه کوي، لوبې کوي، هغه لوبو کې موږ دغه شی نه ولیدلي. فاروقي په اټیک کې نه و، یا عظمت به اټیک کاوه، یا به فاروقي په لوبه کې نه و. نو هغه د عظمت او د مجیب اټیک چې و هغه ته هم زیان رسول شوی و. او بل تر ټولو مهم شی په دې لوبډله کې چې مسینګ ښکارېده بیا په چینای کې، د چینای په ویکټ باندې هغه نور احمد و. نور احمد د چینای له لوبډلې سره لوبه هم کوي او ریسټ سپینر ده. کله چې د انګریزانو سره لوبه وي، نیوزیلند، استرالیا، انګلند، د دغو سره نو ته ریسټ سپینران چې څومره ستا سپینر زیاتیږي اپشن دا ګټه کوي. نور احمد قابل سپینر دی، دې کې شک نشته. لاین ولین کې ستونزه شته، خو نور احمد داسې یو لوبغاړی دی چې هغه درته میچ ګټلی شي. تا فاست بالران تا ته کله میچ نشي ګټلی، خو سپینران یې درته ګټلی شي. ولې موږ له 183 منډو هدف دفاع ونه کړه؟ وجه دا وه یوازې د لینت مسله وه. موږ لاین او لینت، لاین چې دا 3 کرښې دی، ویکټ دا 3 کرښې ته لاین ویل کېږي. لینت نو ته بیا په کم ځای کې بال پیچ کوې، ګوډ لینت کې پیچ کوې، اوور پیچ یې پیچ کوې، یارکر لینت کې کوې، یا مثال شارټ لین. موږ شارټ لین، موږ فاست بالرانو شارټ لین وکړه، زموږ سپینرانو شارټ لین یا اوور پیچ بالینګ یې وکړه. هغه ګوډ لین او لاین باندې چې بالینګ زموږ لوبډله مشهوره ده، هغلته بالینګ ونه شو. یو باکس ټاکل وي، بیټسمین هم ځانته یو باکس ټاکلی وي چې زه دې باکس کې لوبه کوم، بالر هم هغه ځای نه بال نه خوځوي. هغې ځینې که تا پسې بیټسمین راوځي، سټپ اخلي در پسې، یا بیټسمین در باندې هغې ځینې سویپ وهي، یا هغه د بیټسمین خپل کار وي، هغه که ایکسټرا یو شی کول غواړي یا ریسک اخلي. نو د دې ټولو کیسو خبرو معنا دا نه ده چې افغانستان له شلوریز نړیوال جام بهر شو. افغانستان یوه ښه مقابله وکړه، خو موږ سرپرایز یا حیران په دې شو چې افغانستان ولې له 183 منډو هدف دفاع ونه کړه. راشد خان هم په خپلو خبرو کې دا کیسه منشن کړه چې دوی په لاین و لینت کې بالینګ نه دی کړی، او دا یې موږ اوسنۍ ستونزه نه ده. خو چې کله هم زموږ سپینرانو په لاین لینت کې بالینګ کړی وي، د دنیا بیسټ ټیمونه به یې موږ په مقابل کې هیڅ شی نشي کولی. د نیوزیلند او سویلي افریقا سیالي چې ده هغه مهمه ده چې نیوزیلند یې وګټي او موږ سویلي افریقا ته ماتې ورکړو. ډېره سمپل ستراتیژي ده او دا دوه لوبډلې خو باید دا خو موږ ګټه کې شمېرلې دي. کله کله داسې کېږي چې موږ
یو ای او کاناډا ډېر ایزي وخت لو خدای ناخواسته غیرانه ونه ګټي. دا دوه لوبې مست ګټل دي او د افریقا نه لوبه ګټل دي. په دې دوه غټو لوبډلو کې نیوزیلند او افریقا کې یو ماتول دي، به افغانستان سوپر 8 ته تللی شي. تر بیا مو په الله سپارم.